السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اوس راځو د لومبني دوو جوړې همس او جهر، شدت او رخوت او توسط. د دغه دوو جوړو هر یو لغوي معنی، اصطلاحي معنی او د هغوی اثر چې په دې حروفو باندې راځي څه شی به وي دا واضحه کیږي. همس په لغت کې څه شته وایي؟ ټیټ آواز، ښکته آواز، پس آواز ته ویلی کیږي. صحیح شو؟ اوس د مجودینو په اصطلاح کې د همس معنا هغه لغوي معنا وه. لغت خو د مجودینو کار نه ده کنه، هغه د علم اللغت کار ده. اوس قرا ترنه کوم مطلب اخلي، اهل تجوید ترنه کوم مطلب اخلي، هغه وایي د همس معنا ده د حرف ادا کېدو په وخت کې آواز په مخرج کې داسې ضعف او کمزورۍ سره ودرېدل. دا د اهل فنو معنا ده د همس نه، چې د دغو محموسه حروفو ادا کولو په وخت کې آواز په مخرج کې په ضعف او کمزورۍ سره ایسارېدل، ضعف او کمزورۍ سره ودرېدل. لغوي معنا مو شوه، اصطلاحي معنا مو شوه. چې پاتې ده اوس اثر. اوس اثر به څه شی وي په دې حرف باندې؟ ځکه موږ ویلو چې د اصطلاحي معنا په مراعاتولو سره چې کوم شی پاتې کیږي، اصطلاحي معنا مراعات شوه، آواز په کمزورۍ او ضعف سره په مخرج کې ودرو. اثر به څه شی وي؟ د دې حرف آواز به ښکته وي، ټیټ به وي او پس به وي. نفس جریان او د آواز ټیټوالی او پسوالی. لکه اوس فحثه شخص سکت، دا امتقه حروف دي. فا دا فحثه، فا اف اف زور وها آواز نه جیږي، اف نه جیږي. ولې نه جیږي؟ همس ده. د همس تقاضا هم دا ده چې د حرف آواز به نه جیږي. تقه پکې همس ده. ته که څومره زور وهې، که ته څومره مو وپرشېږې، فا به ورانه کې خو جوړه به نه کي. ورانه به شي درنه، ځکه بې ځایه زوره کې چې ووایې خو بیا شی ورانېږي. ورانه به شي درنه خو فا آواز نه پورته کېږي. ځکه د همس معنا هم دا ده چې په دې حروفو کې به آواز به موجود وي، ډېر ټیټ پس کمزوری آواز. دقه کمزوری آواز دا د چا اثر ده؟ دا د همس اثر ده. په چا باندې؟ په محموسه حروفو باندې. یوازې فا باندې نه، په ټولو محموسه حروفو باندې هغې کې هم دقه حالت به موندلی کېږي. حا اح اح وها زور دې دروازې نه د اواز پورته نه ځي، نه ځي. ځکه نه ځي ولې؟ محموسه ده، همس یې نه پرېږدي. د همس تقاضا هم دا ده چې د دې حرف آواز به جګه نه وي. نو لهذا د محموسه حروفو کې ټولو کې امتقه حالت پکې څه کېږي؟ موندلی کېږي. اوس چې کوم حروف محموسه نه دي، کوم حروف چې محموسه نه دي هغه به څه مجهوره وي. د همس او د جهر خوندیوالي ډېره نشته که نه؟ شته؟ نشته. بلکل برعکس ورانه ده، بیخي ضد دي. یو بل خبره بیخي په ځان باندې نه مني، ضد دي. د همس معنا څه وه؟ جهر خو د ده ضد ده. دی به څه کوي؟ جګ آواز. ها او د دغه جګ آواز نه قرا څه مطلب اخلي؟ اصطلاحي معنا ته راځو. یعنې د دغو مجهورو حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز په مخرج کې قوت سره، دا ټول کارونه د همس په ضد باندې روان دي. قوت سره ودرېږي، قوت سره ودرېږي. اثر به څه شی وي؟ آواز به اوچت وي، آواز به
جګوي. اوس د محموسه حروفونو علاوه متباقي 19 حروف ټول څه شي دي؟ مجهوره دي. د هر یو اواز ته اوس وګوره. نو ح کې چې تا اواز زوره کې وهلې ح اواز نه جګېده. اوس د جیم اواز هغه کا اج څومره جګ ده؟ با محموسه ده که مجهوره ده؟ اواز یې اوس وګورئ. اب جګ ده که نه؟ د مجهوره په ټولو حروفو کې ښه واضحه شو انشاءالله. ټولو مجهوره کې همدغه حالت رامنځته کېږي. یعنې لغوي معنا دا جګوالی، اصطلاحي معنا دا شوه چې دغه مجهوره حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز مخرج ته په قوت سره ځي، قوت سره هلته ایسارېږي. چې کله ایسار شو نو د دغې قوت اثر به په مجهوره حروفو باندې دا وي چې دا حرف به ادا کېږي خو په آواز به یې لوړ وي او جګ به وي. مثالونه تاسو واضح ده. ټولو مجهورو کې همدغه کار ده. و د فا آواز وګورئ، اف نه جګېږي. و د فا همسایه څه شی ده؟ قاف ده. د قاف آواز وګورئ، اق اک ال ام ان ټول. خو د دې په مقابل کې د محموسه آواز ټولو آواز کې ده. اف اح اه اس. صحیح شو؟ د دې آواز جګېږي نه. دا سین کې چې لږ تیزوالی ده دا هم د صفیر د وجې نه د بل صفت پکې پروت ده. که د آواز هم د نورو حروفو سره یو شی ده. تیز آواز یا دا د شپېلی چې ده دا هم د صفیر تاثیر ده، که نه دا هم د نورو سره آواز یې نه جګېږي. واضحه شو انشاءالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.